اسلامی امارت سخندوی د شریعت د الله د دین لخر د امت فتو عزت سمعنا واطعنا لا اله الا الله. دریم او څلورم درس: جهاد د مسلمانانو د دینی خزانې د ساتنې تر ټولو ستره وسیله ده چې له امله هم د مسلمانانو دین او اسلامي فرهنګ ساتل کیږي او هم سر، مال، عزت او ابرو. خو کافران او د دوی ترڅنګ ولاړ غلامان د دې لپاره چې د مسلمانانو دینی ګنج له منځه یوسي، اصیل اسلامي فرهنګ په غربي هغې بدل کړي، سر، مال، عزت او ابرو یې له ګواښ سره مخامخ کړي، نو د مسلمانانو ترمنځ د جهاد په اړه شبهات خپروي ترڅو مسلمانان ترې زړه توري کړي او له دفاع واچوي. پر افغانستان باندې د امریکایانو تر یرغل وروسته دا شبهات په پراخه پیمانه خپاره سول چې له امله یې پر ډېرو مسلمانو ځوانانو سیوری پرېوتی. دا چې کافران او ترڅنګ یې ولاړ کسان د جهاد په وړاندې کوم شبهات وړاندې کوي، څنګه ځوانان د جهاد له سنګره راګرځوي او د دې شبهاتو ځوابونه څه دي، دې او دې ته ورته پوښتنې د جهاد په اړه شبهات تر سرلیک لاندې د قدرمن استاد قاری سعید خوستی صاحب د شرعي درسونو د لړۍ په څلورم درس کې ځواب سوي دي. اسلامی امارت سخندوی د شریعت د الله د دین لخر د امت فتو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. محترم مجاهدینو ملګرو، موږ تاسو په پرونی درس کې د فکری جګړې او د عسکري جګړې ترمنځ توپیرونه موږ ویلي وو، فرقونه. نو څلور توپیرونه موږ ویلي وو د فکری جګړې او د عسکري جګړې منځ. پنځم توپیر دا ده چې عسکري جګړه د عسکري جګړې چې کوم تباهي وي، کومه ورانۍ وي، کومه بربادي منځته راوړي، هغه بیا ودانیږي، هغه بیا جوړول کیږي. خو د فکري جګړې چې کوم ورانۍ ده، د فکري جګړې چې کوم تباهي ده، د هغې ودانول بیا پیړۍ پیړۍ وخت اخلي. د هغې جګړې د تباهیو جوړول بیا ډېره موده اخلي. او که ووایو چې ممکن نه ده، نو مبالغه به نه وي. د فکري جګړې چې کوم ورانۍ رامنځته کیږي، هغه بیا ډېر زیات وخت اخلي. عسکري جګړه تأسیسات ورانوي، پلونه ورانوي، کلینیکونه ورانوي، کورونه کلي ورانوي، باغونه د منځه وړي، وطن په کنډواله بدلیږي. خو کله چې دا عسکري جګړه پای ته رسیږي، بیا نو دغه شیان آبادولی شو، موږ دا ورانۍ موږ جوړولی شو، بلکې له هغې نه یې په ښه معیار جوړولی شو. مخکې به دا کور خام و، د خړو لوټو کور به و. کله چې عسکري جګړه د منځه ځي، دا کور بیا موږ پوخ جوړولی شو. دا کوټه او دا کمره، دا پول، دا کلینیک، دا موږ بیا په ښه اساسي شکل جوړولی شو. نو د عسکري جګړې ورانۍ بیا جوړول کیږي. خو د فکري جګړې چې کوم ورانۍ، کوم تباهي رامنځته کیږي، هغه یا خو بیخي بیا جوړیږي نه، او که بیا جوړیږي هم بیا نو پیړۍ پیړۍ وخت نیسي، ډېر زیات وخت نیسي. ځکه فکري جګړه هغه د فکر په خلاف جګړه وي، د عقیدې په خلاف جګړه وي، د مذهب په خلاف جګړه وي، د دین په خلاف جګړه وي، د ارزښتونو په خلاف جګړه وي. او په دې جګړه کې دا ټول د منځه تللي وي. یو سړی وي، مخکې به مسلمان و، متدین مسلمان به و، اسلام ته به یې باور درلود، په اسلامي ارزښتونو به متیقن و. خو کله چې د ده دا ذهن، فکر، فکري جګړې ووهل، د ده نه دا ټول شیان د ذهن نه ووتل. دی اوس اسلام ته باور نه لري، اسلامي ارزښتونو ته باور نه لري، اسلامي فکر دی نه لري، هغه عقیده دی نه لري چې د مخکې درلوده. اوس نو که دغه ورانۍ موږ بیا جوړوو، دغه تباهي
چې موږ بیا جوړوو بیا یې آبادوو نو ډېر وخت کار ته اړتیا ده. داسې اول خو موږ ته داسې دعوتګر، داسې مبلغین، داسې دعوت کوونکو ته اړتیا ده چې هغه ډېر پوهه، صابره، منطقي، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د دعوت په طرز او طریقه پوه دعوتګران، داسې دعوتګران چې د دعوت طرز د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د دعوت نه زده کړی وي، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت نه آګاه وي. داسې دعوتګرانو ته بیا موږ ضرورت لرو چې هغه بیا د دې فکري جګړې، هغه ورانۍ، هغه تباهي بیا جوړه کړي، او هغه فکرونه، هغه ذهنونه چې د فکري جګړې وهلي دي او تباه کړي دي، هغه بیا له سره ورغول شي. نو یا خو دا کار ممکن نه ده، که بیا ممکن وي نو بیا موږ ته ډېر وخت ته اړتیا ده. انګریزانو ډېر اسلامي هیوادونه اشغال کړي وو. دا څومره اسلامي هیوادونه چې وو، ډېر کم داسې هیوادونه وو چې د انګریزانو د اشغال لاندې نه وو تېر شوي. د عثماني خلافت د ړنګېدو نه وروسته دا ټول هیوادونه دوی اشغال کړل، که خلیجي هیوادونه وو، که اسیایي هیوادونه وو، دا ټول اشغال وو. انګریز وشړل شو د دې هیوادونو نه، خو انګریز دلته کار کړی وو. انګریزانو دلته د موږ تاسې په ولس نه د دوی په فکرونو، د دوی په عقیده یې کار کړی وو، دلته یې فکري جګړه کړې وه. نو دا د موږ هیوادونه چې د دوی نه آزاد هم شول، بیا موږ اسلامي نظام چېرته قایم نه کړو. اسلامي نظام موږ ونه لیدو. ولې؟ ځکه د دوی د ازادۍ نه وروسته، د دوی د تګ نه وروسته چې کله دا خاورې آزادې شوې، دلته د دوی هغه د فکري جګړې ورانۍ چې هغه په خپل حال باقي پاتې وو. هغه خلک چې دوی روزلي وو، د دوی د تګ نه وروسته د دوی ښه بدیل وو. هغوی اسلامي نظام نه غوښتو، اسلامي نظام قایم نه شو. څومره د ازادۍ جنګونه چې د انګریزانو په مقابل کې شوي دي، دیونه هم وروسته اسلامي نظام قایم نه شو، ځکه دوی فکري جګړه کړې وه. دلته د خلکو ذهنونه، فکرونه، عقیدې ورانې کړې وې. هغوی د خپل ملت د اسلام او اسلامي ارزښتونو سره په جګړه کې درولي وو، په ټکر کې درولي وو. نو اسلامي نظام قایم نه شو. الله دې نه کوي، الله دې نه کوي په افغانستان کې د صلیبي یرغلګرو د وتلو نه وروسته هم که چېرته موږ دغې فکري جګړې ته متوجه نه شو، انګریزان به له هېواده وشړو او امتیاز به هم زما او ستا وي، او زما او ستا د دې ملت به وي چې قرباني ورکړې ده. دا انګریزان کفار به وشړو، خو اسلامي نظام به رانه شي. الله دې نه کوي داسې. موږ چې دا اوس مبارزه کوو، دا د کابل اداره په رسمیت نه پیژنو. ولې نه پیژنو؟ ځکه کابل اداره د انګریز د صلیب ښه بدل ده، ښه بدیلې ده. ولې امریکایان ټینګار کوي چې تاسو د کابل ادارې سره خبرې وکوئ؟ ځکه دوی پوهېږي چې که چېرته موږ د دې خاورې نه ووځو هم، دغه د کابل اداره د موږ ښه بدیل ده. موږ به نه وو، دوی به د موږ ګټې دلته خوندي کوي. موږ به نه وو، دوی به د اسلام په خلاف جنګېږي. موږ به نه وو، دوی به د اسلامي ارزښتونو په خلاف سنګر نیولی وي. او موږ چې د دوی سره خبرې نه کوو، هدف دا ده چې دا یوه اسلام دشمنه اداره ده. دا هغه خلک دي چې د انګریز د صلیب او د صلیبي اشربانو په نشتون کې به دوی د هغو دپاره جګړه کوي. نو که چېرته موږ اسلامي نظام غواړو، باید د دې خلکو سره خبرې ونه کوو. د ادارې په صفت، د نظام په صفت، د حکومت په صفت دوی سره موږ خبرې نه کوو. دوی موږ په رسمیت نه پیژنو، ځکه دا مشروع دولت نه ده، مشروع نظام نه ده، مشروعیت نه لري. او نکته هم دا ده چې که چېرته دوی سره موږ خبرې کوو، دوی په رسمیت پیژنو، نو موږ بیا اسلامي نظام نه شو راوستلی، ځکه دا خلک اسلامي نظام نه غواړي. دوی هغه ډول نظام غواړي چې څه ډول نظام لویدیځ غواړي، او صلیبیان یې غواړي، انګریزان یې غواړي. نو د انګریزانو د وتلو نه وروسته چې په هغه هیوادونو کې اسلامي نظام نه دی راغلی، علت یې همدا ده چې هلته هغه ذهنونه، فکرونه، فکري جګړې وهلې دي او بیا آباد شوي نه دي. موږ باید وخت ولرو، موږ باید وخت
دومره وخت هم اړتیا لرو چې دغه فکري جګړه چې دغه انګریزانو د انګریز غلامانو د موږ د ولس خلاف کړې ده، موږ باید وخت ولرو چې دغه د جګړې دغه تباهی دا بربادی بیا آباده کو، بیا یې تعمیر کو. استاد مثال زنده از این درس چیز همین مملکت هایی که در چیز زیر اشغال شوروی سابق بودن اینی آسیای میانه زنده مثال زنده ژوندی مثال ده. تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، دغه هیوادونه چې وو دا د روسانو د اشغال نه آزاد شول، دا روسي مستعمرې وي. خو هلته څه ډول چې د مسلمان خلاف